د سولې خبرو بیا پیل لپاره تازه هڅې پیلېدونکې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز سره پر خپل مرکه کې د افغان سولې په تړاو هم خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبانو او امریکا ترمنځ به د افغان سولې په تړاو رسمي خبرې پیل شي. موږ له طالبانو سره په یوه هوکړه کار کوو او ګورو چې څه کیږي. تیر ځل هم موږ پر هوکړه کار کوو، خو هغوی داسې فکر کاوه چې د خلکو پر وژلو سره له یو قوي موقف راوړاندې شوي دي. د طالب بندیانو او 2 امریکایي استادانو خوشي کېدل هغه پلمه وه چې د سولې د مذاکراتو بیا پیل ته لار هواره کړه. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د مذاکراتو پیل به د امریکا او افغان حکومت پر همغږۍ وي. توافق پر دې باندې سوی دی چې هر قدم چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې اخیستل کېږي هغه به د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت په همغږۍ باندې اخیستل کېږي. د یو شمېر سیاسونو په باور امریکا حکومت اړ دی چې طالبانو ته د باور پخولو په موخه له اوربند مخکې هوکړلیک لاسلیک کړي او د سولې د خبرو پیل هم په لږ بدلون سره د همغه شوي هوکړلیک پر اساس کیږي. کله چې مذاکرات دوباره شروع کیږي دا به د صفري نقطې نه شروع کیږي، دا به د همغه ځای نه شروع کیږي په کوم ځای کې چې د ټرمپ د ټویټ نه وروسته بند شوی دی. معنا ده چې موږ د طالبان او د امریکا ترمنځ مذاکرات بیا شروع کیږي دومره اوږده واټن ته بیا ضرورت نه وي چې هغه طی کړو. مثلا تمامه ده کېدای شي په یو 2 راوندو کې دغه مثلا نور فاینل شي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره بستر هوار شي او هغه شروع شي. هوکړلیک باید حتمي امضا شي، بغیر هوکړلیک بیا اوربند معنا نه لري، ځکه چې هغه اطمینان نشته چې دغه اوربند به وسي بیا به اوربند مات سي، که امریکا به بیا پښیمانه سي لکه به وارې چې پښیمانه سوه. نو نه، اول باید هغه امضا سي او بیا باید اوربند وسي. د سولې مذاکرات به د هغه هوکړلیک پر اساس وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی و، خو افغان حکومت پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي او وایي چې د افغانانو غوښتنې باید په پام کې ونیسي.